درنو لیدونکو اوس چې د افغانستان سره پوځي او مالی مرستې ورځ په ورځ مخ په کمیدو دي، متحده ایالات په افغانستان کې د بیا رغونې لویه زیربنایي پروژه پیله کړې ده. دا د هیواد په جنوب د هلمند په ولایت کې د کجکي د لوی بند پروژه ده چې په اړه به یې نور تفصیل د ښایسته سعادت لامینه واورو. پلان دا ده چې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د دې پروژې په بشپړېدو چې د جنوبي سیمې روښانولو لپاره مهمه ګڼل کیږي. د برېښنا د مزیو او د ترانسمیشن د نورو کومکي سټیشنونو په جوړېدو به 332,000 کورنیو ته برېښنا وغځېږي. دا به په دې سیمه کې د کرهنې او کرهنیزو تولیداتو په برخه کې هم ګټور ثابت شي، ځکه له دې لارې به د مځکو د خړوبولو سیستم هم ورغېږي. د دې ترڅنګ به په سیمه کې د خلکو لپاره د کارموندنې او د اقتصاد د کچې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې پروژې کاري تجربه به هم په راتلونکي کې د دې سیمې افغانانو لپاره ګټوره وي، ځکه په ترڅ کې به یې زیات شمېر افغانان کاریګر هم وروزل شي. ټول خلک د دې دوه ولایتونو اوسیدونکي د هلمند او کندهار خلک د دوهم یونټ د ځای په ځای کېدو په تمه دي، ترڅو دوی د برېښنا څخه برخمن شي. دلته برېښنا ته اړتیا زیاته ده. دا پروژه چې پخوای په 2015 کې د بشپړېدو اټکل شوی و، اوس په 2015 کې اټکل شوی چې بشپړ شي او د بهرهدارۍ لپاره به چمتو کړای شي، خو په دې کې ځینې شرطونه شته. کار پر امنیت پورې اړه لري. که امنیت ښه وي نو موږ به هم د خلکو لپاره د خپل هیواد د خپل ولایت لپاره ښه او زیات کار وکړای شو، خو که امنیت ښه نه وي نو کار هم ځنډېدای شي. دا پروژه په پیل کې یوازې د کندهار د ښاریانو د برېښنا د برابرولو لپاره په نظر کې نیول شوی و، خو کله چې د بد امنیو له کبله پروژه وځنډېده نو امریکایانو اوس په دې سیمو کې د بېوزلو بزګرو سره د مرستې په موخه هم دغه هڅې لا ګړندۍ کړي دي. افغان پوځیانو هم د بند شاوخوا سیمو ته امنیتي تدابیر زیات کړي دي او د بریدونو شدت هم چې په دوامداره توګه یې هڅې روانې دي تر یوې کچې پورې دوی وایي چې کم شوی دی. په کجکي کې امنیتي وضع ورو ورو مخ په بهترېدو ده. هو دا لړۍ جریان لري او زه به ووایم چې زه د دې بند د راتلونکي لپاره خوشبین یم. دا بند په افغانستان کې د امریکایانو د شتون یو سمبول دی چې د 1950 او ساړه جنګ نه وروسته په افغانستان کې د پروژو استازیتوب کوي. دا کار به چې دوی وغواړي دوی همکاري وکړي، د دوی په همکاري جوړیږي. او که کار داسې سست روان و داسې پس روان و، دا کار لکه په دا 11 کاله کې چې نسي جوړ دا د برق بند اوس هاینده هم نه جوړیږي. نه سړک نه دی جوړ، پل نه دی جوړ، نو د فابریکې کار بند بره چیرې جوړیږي. دوی د 11 کاله راغلي دي، د دوی خدمت هم نه دی. که دا پروژه ناکامه شي او د دې بند له لارې په سیمه کې بزګرو سره هم د اوبو د رسولو په برخه کې مرسته ونه رسول شي نو ښایي د سیمې بزګر هم د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. ښایسته سعادت لامې، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.